تاسو ته پته شته په پاکستان کې چې کوم ریسنټلی ډیډلی هیټ ویوز راغلی او هغې صرف خلک نه دی بیهوشه کړی خو هغې خلکو ته په خاموشۍ باندې هارټ اټیک لګولی دی. دې کال کې ټمپریچر چې دی هغه د 50 ډیګري سی نه هم سیوا شوی و. ډاکټرز خلک وارن کړي وو چې دا هیټ چې دی دا په هارټ باندې سټرس اچوي، خاص کر په پنجاب، کراچي او خیبر پختونخوا کې. یو ریسرچ دا شو کړي وو چې د هیټ ویوز دوران کې د سټروک او د هارټ اټیک د نمبرز چې دی هغه ډبلیږي. د دې نه خطره چې دی زیات تر ډایبیټیک پیشنټس ته، بلډ پریشر پیشنټس ته او داسې خلکو ته چې هغوی بهر د کور نه کار کوي. ایون چې د ریسنټلی کم ایکسپوژر چې د هیټ ویو شو په هغې کې ینګ پیپل هم چې دی هغوی د دې شکار شوي وو. ډاکټر چې دی هغه ایډوایس کوي چې دی تو ځان مه ډیهایډریټ کوه، اوبه ډېرې ډېرې څښه، د 11 بجو نه واله د 4 بجو پورې چې تو اوایډ کا بهر تلل او یوز ORS اینڈ salted water to prevent dehydration. نو وس دا سمر خو تیر شو، خو را روان سمر کې تو دا خبره په ذهن کې کېده چې هیټ ویوز چې دی دا څه دی جانلیوا کېدی شي. دا ینګ پیپل ته هم چې دی هغه هارټ اټیک لګولی شي. نو دا ویډیو چې دی شیر کړئ د خپل فیملیز اینډ فرینډ سره، ځکه چې اویرنس هغه د انسان ژوند بچ کوي.